که امریکا ته راغللی یا خدای پاک راوستلې او دلته یې موټران بیا درکړلو نو په یاد لره چې دلته به ته موټر کې ګیس پخپله اچوې. دلته لکه د اسیایي ملکونو صورتحال نه دی چې ته ګاز سټیشن ته ورننوځې یا پمپ ته ورشې او ته سړی ولاړ تا سره مرسته وکړي په ته روپۍ ورکړي هغه ته ګیس واچوي. نه دلته به ته پخپله اچوې. نو زه درته نن طریقه ښیم چې ته یې پخپله څنګه اچوې. ها اول خو ګوره دوه طریقې دي. یو چې دی په نغد روپۍ اخیستلی کېږي او بل چې دی په خپل بینک کارډ باندې هم اخیستی شي. نو خو که په نغد یې اخلې نو باید دننه ورشي دوکاندار ته. دوکاندار دننه ولاړ دی هغه ته روپۍ ورکړه او ته ووایې چې په پلانکي پمپ باندې دونه ګیس ماته وراکړه. دا پمپ باندې خپل نمبر لیکلی شوی دی. پمپ نمبر به ورته واخلې بس هغه په کمپیوټر کې بټن ووهي نو بس دلته بیا راوځه ګیس واچوه. او یو چې په خپل کار باندې هم اخیستی شي او هغه هم داسې چې دوکاندار ته ضرورت نشته ته دننه دوکاندار ته ورشي. نه پخپله هلته لګیا شه بس موټر ودروه او لګیا شه. نو تاسو ته زه ښایم چې په خپل بینک کارډ باندې دې څنګه اخلي بغیر د دوکاندار سره د ملاقات نه. ها نو اول ګوره هلته به خپل بینک کارډ چې ورکېږي او اوس ګوره څه کوي. اوس وایي چې کار دننه پرېږدوه. نو اوس وایي زیپ کوډ واچوه. زیپ کوډ په لنډو کې به وایي چې وایي چې پاسورډ واچوه. ها نو زیپ کوډ وشلو. اوس وایي چې کارډ دې وباسه. اوس وایي چې موږ غواړو چې موږ سره ممبر شي. نه دې ته ضرورت نشته دی. ها اوس وایي چې دا پلانکۍ اوچت کړه او شروع شه. دا چې دې راوچت کړلو او دلته دې نو اوس دلته درته وایي چې ته کوم یو غواړې دغو دریو کې. نو مونږ غواړو 87 په دې باندې کلیک وکړه او دلته دا بټن دی په دې باندې زور وکړه. بس دا پخپله شروع شو. دا بیا هله سټاپ شي چې کله دا ټانکۍ ډکه شي. چې په کار یې اخلې دا یوه بده خوبي دی چې ته رقم نشي چوز کولی نشي خوښولی چې څونه واچوې. بس په کارت پخپله واخلي او پخپله شروع شي هله سټاپ شي چې کله ټانکۍ ډکه شي. که غواړې چې دوکاندار ته دننه ویشي نو بیا ته رقم خوښولی شي څونه هم غواړې 10 شل 40 50 خو په کار کې بیا دا نه وي. بس کارت بس په یو ور بیا شروع شي هله سټاپ شي چې کله دا ټانکۍ ډکه شي. نو وګوره دلته پمپونو باندې څوک نه دي ولاړ. پاکستان انډیا افغانستان بنګلادیش دا دیسي ملکونو کې چې دی سړي ولاړ وي. دلته څوک نشته دي. هر سړی په خپله لګیا دی. که زنانه دی او که مردانه دی. اوس دا هغه ترور لګیا دی او اکثر ته په دې سایډ باندې زه لګیا یم. نو بیا دا ډیزل دی او دا 3 قسمه ګیس دی. نو اوس تقریبا $10 واچولی شول او 11 $30 شول. 12 په نومېره نه لاړل. اوس موږ ته هغه سره کې لیټره نو دا اوس ټانکۍ ډکه شلله او پخپله بند شللو. دا ځای کې هم بند شو او دلته حساب هم بند شللو. ټانکۍ ډکه شوله. بس بیا داسې راواخله او لږ دا پاتې دی. راواله او کېږي ده. بس زه بخیر او اوس دلته ته وایي بس ختم شو. او اوس ته وایي چې رسید اخلې ته وایي نه ځکه نه یار بس ختم شو هر څه. نو داسې اچولی کېږي په امریکا کې تیل.